حکاکي هغه هنر چې زرګونه کلونه قدامت لري. ننګرهار کې دغه هنر لا هم په خپل ځای پاتې. د حکاکي یو تن هنر لرونکی چې لسګونه کلونه په دغه هنر کې پاتې شوی وای، پخوا به د قصرونو، ماڼیو او د خانانو د کورونو لرګین توکي حکاکي کېدل. د وایي هیواد کې له پخوا مشهوره حکاکي د نورستاني حکاکي په نوم یادېږي چې په بېلابېلو ډیزاینونو ترسره کېږي. اکثریت شاهي ماڼیګانو کې، په حکومتي دفترونو کې اکثریت به یو قسم نورستاني کار ورته وایي چې ډېر پخوانه چې هغه هندیانو، بنګالیانو، پاکستانیانو هم نشو کولی، دلته به په نورستان کې کېده او هر سړي به خوښو او ډېر بهترین کار دی، ښایسته کار هم دی او ډېر د پخوا راهیسې نه لکه خلک ډېر شوق لري ورسره او ډېر یې خوښوي. د حکاکي یو بل هنر لرونکی بیا وایي له پخوا اوس په دغه هنر کې یو څه توپیر راغلی. په دې وروستیو کې د لاسي حکاکۍ ځای ماشیني کندنکاري نیولی. دیګه چې د پخوانی ډیزاین چې د غټ کار دی، یعنی وطني کار ورته وي که نه، او اوس راوتي نوی کار دی، یعنی پنجابي کار ورته ویل کېږي، میده کار، دا نوي ډیزاینونه دي. او غټ کار چې دی وطني کار، هغه پخواني ډیزاینونه دي او هغه موږ د پخوا نه کوله. یوازې دروازې نه دي، دې کې جالر هم راځي، ډبل بیټ هم راځي، په ډبل بیټو کې ټوکایي کوو، داسې الماریګانې راځي، په هغې کې ټوکایي کوو، مین ګیټې راځي. ډېر کار دی، یوازې په دروازو کې نه کېږي، دا مختلف کارونه دي. څوک چې څنګه اډر راکړي که نه، همغه شي کې موږ کار کوو. بیا دا بیا هغه ماشین دی کوم چې په لرګیو بېلابېل ډیزاین حکاکي ترسره کوي. د همدې ماشین استاد وایي له کله نه چې ماشیني حکاکي رامنځته شوي، د لاسي حکاکۍ کار ورسره کمرنګه شوی. وایي د لاس په پرتله د ماشین حکاکي پاکه او ژر ترسره کېږي. دغه کار چې مخکې په ټوکۍ کې نو هغې باندې کېدو، په لاسي کار چې کېدو، او اوس دغه کار چې په ماشین باندې کېږي. کمپیوټر کې چې هر رقم فایل ورته موږ برابر کړو، تختې سایز ورکړو ورته، هر رقم ګل چې چا خوښ کړی که نه، بیا راسو ماشین ته تخته واچو، هغې باندې تخته باندې کار کوي، نه ترېنه بار وځي او نه بل رقم ګل وهي، هماغسې ګل وهي لکه موږ چې کوم ورته دننه سیستم کې ورته ښودلی. ویل کېږي چې دغه هنر له زرو کلونو ډېره مخینه لري او د تیموریانو په دوره کې زموږ په هیواد او نوره نړۍ کې غوړېدلی.